په 9 ولایتو کې ورښتونه د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت مو بخیر. د افغانستان په 9 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل شوی. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا به د افغانستان په 9 ولایتونو کې ورښتونه وشي. نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې واورې او بارانونه ورېدلي دي. هلمند، فراه، خوست، ننګرهار او نیمروز هغه پاتې 15 ولایتونه دي چې په دغو کې له اټکل سره سم نن او سبا د ورښت لږ چانس لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا تېره اونۍ سه شنبې ویلي و چې سږکال په افغانستان کې ورښتونه ډېر کم دي چې بدې وچکالۍ ته ډېرې اندېښنې شته. بلخوا بدخشان کې د روسي الوتکې د ژغورل شوي پیلوټ افغانان ستایلي دي. په بدخشان کې د لوېدلې روسي الوتکې ژغورل شوي پیلوټ د عامو افغانانو ستاینه وکړه چې له دوی سره یې مرسته کړې ده. دیمیتري بلیکوف په مسکو کې یوې غونډې ته ویلي، تاسو ښایي د افغانانو په خوی بلد یاست چې دوی مرستې ته راغلل او له موږ سره یې همکاري وکړه. پیلوټ بلیکوف ویلي چې د یخې هوا له کبله ماشین ته د تیلو په لیږدولو کې ستونزه پیدا شوه چې له امله یې الوتکې سقوط وکړ.